د عمرې دپاره دا ویښته کمول د دې څومره حد دی؟ موږ د دې ویښتو نه هم ګټه جاښه جوړه کړې ده. د الله دپاره خلکو څه څه نه دي کړي او موږ د دې ویښتو نه غټه کیسه جوړه کړې ده چې دې نه به 2 ټکایلو او که دې نه به 3 ټکایلو او که دا به د اول پیر کې کټا کوو او که په د اخري پیر کې به کټا کوو او که دا به داسې او بعض وایي نه چې زه ډېر نه غواړم زما واده دی او بعض وایي نه زما یو په دې سر کې چې دی دانېږي او بعض وایي زما په دې سر کې داسې یو کنده غوندې کې دا بده ښکاري او بس مسله دومره غټه نه ده اسانه وه خو موږ داسې قصه جوړه کړه. شریعت کې دا دي یاده که چې یا به د احرام نه د وتو دپاره یا به سر خرې یا به ویښته واړه کې. 2 خبرې دي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی کم چې سر خرې ویښته بلکل لرې کړي د دپاره 3 پیرې د رحم دعا کړي یا الله ته پرې رحم وکړه. 4م پیرې وي یا الله ته رحم وکړه په هغه چا چې ویښته واړه کړي دي. معنی دا چې دواړه کارونه جایز دي او غوره کم یو دی؟ خرې څه دي؟ غوره دي. ها دا چې واړه کوي د دې څومره حد دی دا ورو وایي چې کم حده پورې واړه کولو شریعت ته حد نه دی ښوولی خو د ټول سر نه ویښته واله د ټکونه مکونه پکې نشته ټکونه پکې نه دلته ټک او هلته ټک او دلته ټک دې ته په عرف کې ویښته واړه کول هم نه وایي. لکه اوس ته په کور کې ناستې اوده او ماشوم بچی دې راغی قینچي ورسره لاس کړی او دې ځینې د له کړپ وویستو ویښته یې وي سهار ته به یې ملګرو ته وې چې یاره هغه پرون د شپې مې ویښته م واړه کړو او دغه چا ته وې ځکه چې ته دې ته ویښته واړه کول نه وې ته دې ټک ته ویښته واړه کول وې نه. ویښته واړه کول څه ته وایي چې ته د عام سر نه ویښته والې حد پکې نشي الله دې کي چې دومره والې خو چې د عام سر نه والې ووایه هغه نایي ته وایه وروره لږ لږ ترې واله هغوی به پوهېږي داسې ګوتو کې ونیسئ چې سرونه ترې وایي صحیح شو لږ یې واړه که خو څه وکړه ټول سر نه یې واړه که. اوس ټول سر دا مطلب نه دی چې ته به ویښته شماري چې دې ځینه ته چې ستا ګمان چې او ټول سر نه واغزده کېدی نه شي چې یعنې ویښته به پکې نه پاتې کېږي خو چې ستا ګمان شي او چېره او د ټول سر نه ویښته واغستی شو پوه شوی به که نه مسله حل شوه که نه هسې ګرانه نه ده خو موږ دې ګټه مسله جوړه کړې او ویښته یې نه واړه کړي او دلته راغی او ویښته یې نه واړه کړي او کمرې ته ورغی او هلته یې حالانکې د اسانې مسلې دي. ویښته واړه کول یا سر خریل دا د عمرې او د حج په ارکانو کې رکن دی رکن د دې نه بغیر ستا عمره نه پوره کېږي او ستا حج نه پوره کېږي. هر چې د زنانو مسله ده د ښکلی سوال وکړو زنانو ده ځکه چې زه خبر شوم یو کس چې د خپله مور عمرې ته راوستې و سر یې ونه خریلی غریب نه و خبر داسې مسله به یې اورېدلي لکه دا ما چې بیان کړی چې رسول صلم 3 پیرې دوا کړې دی هغه زنانه نه ویښته لرې کړي دي سر زنانه دپاره راغلي دي چې دا به د چونټې د دې سر نه د ویښ نه د ګوتې د دې سر امره دا اولنی بند شي د دې امره ویښته به تېري بس د زنانو دپاره دا مسله ویښته چونټې شي نو ټول راجمع شي او که یو چونټې که 2 که 3 که هر څوی د چونټې نه به د ګوتې د سر امره ویښته واغستی شي. د هغوی دپاره دغه مسله نه ده چې دوی ویښته لرې کړي ځکه چې ګوره شریعت د هر څه خیال ساتلی سبحان الله دا ښځه په دې ویښتو ښایسته ښکاري او سړی په ږیره ځکه دا نه دي ویلي چې ږیرې نه به ورسره هم ویښته لرې کړي د ږیرې باره کې نه دي سر ویښته لرې کړه هېڅ خبره نه داسې کټا ګرځه چې د سر کې دا لیټونه پړق کوي سړی بد نه ښکاري والله که بد ښکاري بد ښکاري بغیر د خریلو نه ډېر هلکان ویښته یې وچې دي او دغه شان پکې ګرځي بد ښکاري بیا هم سړی دی څه دی سړی دی خو چې ږیره لرې کړي بیا بد ښکاري چې ږیره لرې کړي بیا بد ښکاري اگر که په سر باندې دومره ویښته وي ځکه چې د سر دا ویښته دا ښایست د هلکانو نه دی دا ښایست
زنانو نو بیا څه خیال دی چې هلکانو سره میلاو شي براینام هغه وخت په وخت دا سونډۍ داسې برابروي چې سیلۍ خوځولی خو نه دی او بیا د هغې دپاره کریم یاره داسې کریم په کار چې ویښته پړخ کوي او داسې نرم وي او د سیلۍ سره داسې لږ الوځي هلکان چې داسې لږ زاګه باګۍ مزه کوي ویښته لږ وران لږ کم یا بلکل نه ښایسته ګیره درنې خبرې په بدن کې زور هلکانو پر دا قصې مزه کوي او د نن سبا هلکان توبې به وباسي او په دې نیټ باندې چې دا کوم حال جوړی دی د دې بعضو هلکانو نو حیران به شي یو بل له نسخې ورکوي چې د ویښتو د مزیداره کولو دا طریقه ده او نسخه د دې چې د مخ دا ویښته به څنګه داسې ورکوي چې بیا نه راخیږي نو چې هلک ویني او ډاکټر ته پروت وي او هغه ته په لیزر باندې د مخ د ویښته لرې کوي چې بیا راونه خیږي نو سلام علی الدنیا بیا په دنیا باندې سلام ویل پکار دي چې کله هلکان په لیزر باندې د کوم ځای ویښته وباسي د مخ چې بیا نه راخیږي الله دې رحم وکړي کله واړه واړه ماشومانان چې څنګه ماحول جوړ کړي ورځ ما ته زما دویم زوی چې دی ما سره پروت و ما ته وایي چې زما به د ګیرې زلاس و وایي چې دا زما دا ګیره به کله راخیږي ما را وبخیږي دې خپله وړوکی ماشوم وایي دا میلاویږي نه چې سړی ولګي نو ما اوس ده ته هم پته دی چې دا د سړو نښه ده دی غواړي چې دا زر زر وکړي سړی کټ پټ یو دکې تنخته یې لرې کوي د الله نه یره پکار ده